بسم الله الرحمن الرحیم. امارت اسلامي د افغانستان د ټولو وګړو د هر ضرورت په پام کې نیولو سره یو له هغو ضرورتو څخه د افغانستان د عمومي مسیرګاو د سړکونو پلونه داسې جوړوي او یو په هغو پلو کې همدا پل ده چې دا د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ د باریکاب سیمه ده. دا پل چې ډیر مشهور پل ده او په دې باندې ډیر لوی ټرافیک مزل کوي او باندې روان ده. دا پل د تیر کال چې کوم سیلابونه راغلي وو دا پل یې تخریب کړی و. امارت اسلامي په خپله بودیجه سره سږ کال وتوانېدی چې همدا پل ترمیم کړي او د دې تحکیم کاري وکړي. دا پل یې له یو شرکت سره اریا غوربند شرکت سره قرارداد وکړي په څه کم 3 میلیونه افغانیو په خپله بودیجه د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت